اوس دغه ځوان چې د ځان پسې بارود تړلی ول ده هم ډز نه مخکې الله اکبر چغه کړې وه او په مقابل کې هم همغه څوک چې چا د دغه شي بنسټ په افغانستان کې د دې ځان وژنې کړې وه. اوس دا څنګه کیسه ده؟ دوی شهید څوک دی او مړ څوک دی؟ ما مخکې دغه جواب درکړه چې شهید حقانی صاحب او مردار دا چا چې ځان پورې بارود تړلی و. الله اکبر ناره یې چې وکړله. الله اکبر ناره خو تم وهې. اوس خو زه مسلمان یم وهې. مسلمان خو دا یم دا خو موږ نه دي ویلي چې دا مسلمان نه و. ته مسلمان یې. الله اکبر نارې م وهې. پوه شولې؟ خو دلته معیار صرف د الله اکبر نه ده. د اردو عسکرو هم الله اکبر نارې وهلې. ګوره معیار ما مخکې درته ویلې چې د شهید معیار به سیکولر نه ټاکي، دا به مفتي ټاکي، دا به دارالافتا ټاکي، دا به علما ټاکي. ما ته چې علماو فیصله وکړله چې نن د دیني نظام په خلاف جهاد فرض عین ده او دارالافتا دا فیصله وکړه، زه مکلف یم چې جهاد وکړم. بس سمه ده. اوس دلته یو پوښتنه بل چې دغه په کابل باندې چې طالب نو د شهید معیار علما ټاکي، علماو فیصله دا کړې ده، فتوا یې ورکړې ده چې هغه څوک دغه طالب له خوا چې عام افغانان یې ویشتل شهیدانولې، هغه کې که چېرته هغه طالب وژل شوی وی، هغه طالب مردار و که هغه افغانان چې بېګونه افغانان یې ویشتل، هغو کې څوک شهیدان څوک مردار ول؟ چېرته؟ په ننګرهار کې د کابل بانک کیسه درته ښیم. ښه څه شي سوي هلته؟ هغه طالب چې کلشینکوف یې په لاس کې و او یو مرمۍ به یې تېروه، یو افغان به چې ویشته، هغه عام وګړي عام ولس. تاسو خبر یاستئ چې په کابل بانک کې کوم خلک وو؟ څوک وه؟ خو ټول حکومتي کارکوونکي وو که نه؟ تنخواه یې اخیسته کابل بانک کې. دا ولس دا 11,000 کسان ستاسو خبرې اوري. یوه بله پوښتنه بالکل سمه ده دا خبره. کابل بانک کې چا تنخواه اخیستله؟ کابل بانک کې ما به زما اکاونټ و، د ما د ورونو پکې و، د ما د تره زامنو پکې و، موږ یو هم دنده نه درلودله. یعنې څه شی؟ صحیح ده، بیخي صحیح ده. والله ته څه فکر کوې چې دا په افغانستان کې دا بانکونه یوازې د دولتي کارمندانو کارو که نه؟ دولتي ډېر بانکونو. کابل بانک کې به صرف دولتي خلکو معاشونه اخیستل. چې د امارت په وخت کې هم دغه پیښه رامنځته شوله، نو دوی کابل بانک ټول برانچونه دولتي سیکورټي ساحو ته نقل کړل. بس سمه ده. مننه. او بل پوښتنه که لرې؟ بس خلاص پوښتنې. مقصد د شهید د معیار او د شهید هغه دا د ما او د تا شهید و او که نه؟ مولوي صاحب ریحان شهید و او که نه؟ نه چا ویل چې شهید و؟ ښه نه و شهید؟ چا ویل؟ نه ما درته ویلې چې علما موږ ته معیار ټاکي، علما د حق.